بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده و یو کس د صف په منځ کې ولاړ دی، پر جماعت باندې قضایي لمونځ ورپه یاد سو. اوس به دغه کس څه کي؟ قضایي لمونځ یې نه دی کړی. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې جماعت عذر نه دی، او همدا ډول رد محتار په دوهم جل اویمه صفحه کې لیکي وایي که چیرې یو سړی پر لمانځه باندې ولاړ وي، د لمانځه په منځ کې قضایي لمونځ ورپه یاد سي، سلام به ګرځي. نو دلته چې دی پر لمانځه باندې ولاړ دی، پر جماعت ولاړ دی او قضایي لمونځ ورپه یاد سو، نو قضایي دغه لمونځ خو یې صحیح نه دی. البته چې دی په صف کې چون ولاړ دی، شاته ګرځېدلی نسي، نو دغه لمونځ چې ورپه یاد سو، دغه لمونځ د فرضو په ځای کې نه درېږي. دغه لمونځ چې د امام سره وکړي د فرضو په ځای کې نه درېږي. کله چې سلام وګرځوي وروسته دې اول قضایي راوړي، بیا دې وختي لمونځ راوړي، دغه به یې په نفلو کې ودرېږي. رد محتار دوهم جل صفحه 80، بحر رائق جلد دوم صفحه 95، بدائع جلد اول صفحه 101، مبسوط لسرخسی جلد اول صفحه 154. السلام علیکم ورحمة الله